به ښایسته دی او دلته خو د پسرلي نښې ښکاري خو سخت ساړه دي دومره ساړه دي چې حد نه لري دا اوس چې پسرلی ښکاري منفي او پیلي هوف نو پسرلی ته تیاری ونیسئ نیالګي تیار نظر کې ونیسئ چې یو کس په لږ تر لږه 15 نیالګي مهمه نه ده چې په دري ځمکه کې ولګوئ هر ځای چې درته اوزګار معلوم شي چې ونې پکې نه وي وی کرئ او په خپله ذمه داري واخلئ چې د کوره به اوبه واروړئ که اوبه نه وي ورته به اچوئ او ډېر لږ وخت همدغه د بهار په وخت کې چې ورته اوبه واچوئ هغه ځان نیسي نو دغه ونې دي چې وطن په ابادېږي او کله چې وطن شین شي بیا خدای پاک موږ او تاسو خو انسانان یو کله رانه خفئ کله خوشحاله چې خوشحاله لږ باران وکړي او چې خفئ بیا نو باران هم نه کوي او که وایي کې داسې باران کوي چې سیلاونه راځي او خرابیان یې کوي او دا خو داسې مخلوق دی دا بوټي ونې چې دوی د خدای حمد و ثنا بیانوي نو بیا دوی باندې چې دی نو رحم کوي ته نه خفه کېږي نه تل ته نه خوشحاله وي نو بیا په خپله خدای پاک ورباندې بارانونه کوي او زمونږ هم ورسره مازي مفتو کې نو وی کرئ او بیا د هغې ساتنه وکئ تر څو غټ شي لوی شي آباد شي نو بیا به ورسره زمونږ او ستاسې مازي بوټي کرل که موږ نه یو زمونږ بچیان زمونږ مسي به د هغې نه زمونږ کړوسي به د هغې نه ګټه اخلي او ثوابونه به یې موږ ته راځي ژوندي اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ په هیر مو نه شي چې په هر ځای کې بوټي وکرئ دا موږ لیدلي چې په هر ځای کې بوټي په خپلو وختونو په اوړي او په ژمي او په دوبي کې بارانونه کېږي کله هم چې دو ته د اوبو اړتیا وي خدای پاک ورباندې باران کوي او که ونې او بوټي نه وچ ډاګونه وي بس خلاص موږ به هم ګرځو در په در خاورې په سر پټي به هم وچېږي او فصلونه به هم نه کېږي دا ځکه چې موږ ظالمان یو نو بوټي نه کرو الله مو ښاد و آباد لره السلام علیکم